شین چای چې کې کتور پروا نه کوي موږ یې ګوړې لپاره شکو که شینې که تورې هلکه سعودي مسافري ولا ډېره سخته ده په دنیا کې صحیح مسافري د سعودي ده سخته مسافري دا نورو ملکو مسافریو کې مه حسابوه سعودي مسافر چې دي دا رښتیاني مسافر دي تللی وم زه چې سعودي کې وم د ګیز په تور همدته وخوړ په موټر مې د چلان کښې ته روان سومه چې ګورم یو بنګالی راته په مخه راغی ما ته وایي الباب یلغاکو پوه شوې سپیشل ځې من ولې نه بس پیره مې ورسره بار کړه یاره چې داسې په دې رملو کې روان و پوه شوې چې هلته مې ته ورسوه مال مې ورته کوز کړه پوه شوې چې مال مې ته کوز کړه ډېر سخته ګرمي وه پوه شوې بنګالي پیسې کمې راکولې داسې مې په دې مرۍ کې ما ته ما پېژنې ما پېژنې زه څوک یم ته ما تر روپۍ کمې راکوې ریال کم راکوې داسې مې درته ووایي پوه شوې بس پیسې مې کې راواخیستې چې تر روان یم د شپې خدای مې دې نه غلطوي یاره د شپې د 10 بجې وې چې ګورم مکعب مې هم لګولی و په رملو کې روان یم پوه شو ښه مکعب مې لګولی ده چې ګورم په دې کې ایسته موټر زیت الجیزل درته خلاص کړل زیت الجیزل یې چې ته خلاص کړل ورګوجن اوس جب ته مې لاس که هغه مې جوال مې راواخیسته جوال مې چې راواخیسته پوه زونډي رقم را سره زونډي رقم مې کې ووایي چې اوس زنګ پسې کوم زنګ مشغولوي وا خدای پاکه و تاسو په لانجه باندې یاره زه ماتې نه منم پوه شوې بس شاته یو رسۍ را سره پرته وه ته راکوز سوم چې راکوز سوم درته په دې پوړې کې موټر کې مې رسۍ درته واچوله پوه شوې او داسې مې ته په دې اوږه او درته کش مې کړي یاره خدای مې دې نه غلطوي 560 کیلومتره 15 کیلومتره مې په یوه ځای په رمالو کې سړک ته مې راوباسه راکش مې کړه اوس یې تاسې منئ اوهو ته گئی کېدې نه چې سخته در باندې راشي بیا به خواري کوې والا د ایران هم ډېره سخته مسافري ده ایران دا خو ډېر ظالمان خلک دي پوه شوې یو ایران کې یو دښته وه یو پټي ول یو دیکان سره راته مزدور سومه 10 میلیونه تنخواه مې وه نو زه په دې پیسو دپاره نه وم د مالک لور راباندې مینه وه مالک لور راباندې مینه وه پوه شوې ما ته یې راکوله بس دې کار مې ورسره کوه خو پیسې چې کار مې ورسره وکړو تقریبا 11 میاشتې کار مې ورسره وکړو 11 میاشتې کار مې چې ورته وکړو مرو تنخواه راکړه پوه شوې وایي چیرې بره وته مال چې دښتې مې ورته منډه کړه چې دا خښتې ته مې ورته لاس کړه چې په دې مزغې مې درته وویسته پوه شوې او بس وړه د 11 میاشتو تنخواه مې ورته پرېښوده پوه شوې بس ایسته کې راوته که دا لور یې راکوله یاره د ایران ولس وویل چې د مالک لور راباندې مینه وه داسې غټه ډوزه ده پوه شوې چې ډوزه یې وویسته خو دې سمه خوروړې زه ته ډوزن ښکارم خیر ده خیر ده بس ودې ویستې صحیح ده بس خیر حقیقت په نن سبا خلکو ته وایي دروغ وایي تاسې خو دلته په تیاره مو خوړه په کورو کې ناستې تاسې د مسافرو له سختیو نه څه خبر یې تیاره م خوړلې ده تیار خورو یاره که حقیقت راباندې وایي دا دروغ پرېږده څه فایده لري دا دروغ ګناه لري ولا ښه خبر دې وکړه صحیح ده بس نه به یې وایي دروغ پوه شوې ته څو پورې اچھا یې ګوړه راځي زه به یو بل ناکړی ته کوم یاره چې دا دوبۍ ایرپورټ کې ته کاته سوم ښه چې زه زوی د مور مسلمانګه چې یو مصری مې چې څنګه دې څنګ ته راغی تا بیا شروع وکړه غلی ته وخوې توبه پکې وباسله دا عادت دي که نه خلونه درېږي څوک هغه ګوړه راوړه چې ویې خو